बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 7 साइंस थे यूनिट नंबर 4 दे पदे के तاسو ته ټاپک کوم چې تارنشینګ اف سلور تارنشینګ چې موږ ته ګوره دا ټاپک دی تارنشینګ اف سلور د سلور چې کوم لوخي دي که تاسو په کورونو کې هغه ته وګورئ دا غي رنگ یو سور زبات چې دی هغه توريږي نو دغه ته ویل کېږي تارنشینګ اف سلور د دې وجوهات چې دی هغه سری په غور بيزان پوکي سلور آبجیکټس هغه څه چې هغه د سلورونو جوړلی ګیټ ا بلیک کوټینګ په دې باندې چې د تور خیره راځي یا تور رنگ به راشي اور ټایم د ټایم سره وین دے آر ایکسپوز ټو ایر کله چې دا مونږه د هوا ته ایکسپوز کو یا د دې کانټیکټ چې د هوا سره راشي فار ایگزامپل پالش سلور هغه سلور چې هغه بالکل پالش کلی مطلب دی بالکل پلقیږي ټیک شو آرټیکلز ګریجولی بلیکنز دا زموږ سره ورور سره دا چل کی چې دا رنگ چې د توري وز دا ولې توريږي this is due to the traces of hydrogen دا د هایدروجن د وجې نه کیږي او د هایدروجن سره یو بل څه دی چې دغه سلفاید وایو نو هایدروجن سلفاید موجودګي چې دا په کوم ځای کې ان ایر کې په دې کې څه کوی هایدروجن سلفاید په ایر کې په هوا کې د دې موجودګي دا نو د سلور چې دی دا ریاکشن کوي دغه هایدروجن سلفاید سره which react with silver سلور کم سیمبل چې هغه ایج دی ټو پام بلیک سلور سلفاید او هغه داسې سلور جوړ کی چې هغه بالکل بلیک او دغه د موږ سلور سلفاید وتوایو یعنی Ag2S ټیک شو نو اسانه خبره ده کله چې سلور ایکسپوز شي هوا ته نو په هوا کې زموږ سره هایدروجن سلفاید د هایدروجن سلفاید نه علاوه زموږ سره چې د اکسیجن نو دا دواړه د سلور سره ملاو شي او د سلور دا کم رنگ چې دی نه دا تور شي نو د دې لپاره چې کوم ایکویشن دی هغه دا دی چې کوی چې سلور ریاکشن کې د چا سره د هایدروجن سلفاید سره دا غیر علاوه د اکسیجن سره او په نتیجه کې موږ لرا کوي سلور سلفاید او دا غیر علاوه واټر چې کله سلور سلفاید راکی نو د دې مطلب دا دی د سلور چې دی د رنگ چې دی هغه تور شو نو دې ته ویل کېږي تارنشینګ اف سلور اسانو ګرام کې سنشتہ شارټ کوېشن کې راځي امید کوم پوښي وي نور ملګر سره ضرور شیر کړئ